اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې قرآن نه وایي د زاړه کور سره تشبیه کړي دي. السلام علیکم، زه نقیب الله حبیبي یم. د قرآن او تجوید د زده کړې 11 درس ته ښه راغلاست. په 10 درس کې مو د سورة الفاتحې او سورة الاخلاص په عملي بڼه د تجوید زده کړه تاسو ته بیان کړه او د تجوید کوم مسایل چې هغه مو هلته پکې بیان کړل. په ننني درس کې غواړم تاسو ته د سورة فلق او سورة الناس سورتونه تلاوت کړم او هغه مسایل مو چې په نهو تیرو درسونو کې د تجوید په مسایلو کې ویلي وو هغه به هم پکې تطبیق کړو. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی غواړم د فلق سوره تاسو ته بیان کړم سره له ټولو تجویدي قواعدو سره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل د قل کلمه چې په لومړي سر کې راغلې ده په قاب سره پیل کېږي چې د قاب مخرج د ژبې په بیخ کې دی او دا توری د ډکو توره د ادا کېدونکو له ډلې څخه دی، یعنې همیشه باید دغه توری ډک ادا شي. قل کل ونه ویل شي. قل اعوذ د حمزه او د عین ترمنځ باید توفیر وشي. اعوذ او زال مخرج چې دی هغه د ژبې سر چې دی پورتنیو ثنایاو له سر سره ولګېږي. برب الفلق وګورئ په برب کې را زوه لري باید ډک ادا شي او په با باندې زور راشي. برب د فلق د کلمې په وروستیو کې د قاف توری راغلی دی چې د قاف توری د قلقلې له تورو څخه دی. باید قلقله پکې وشي، یعنې داسې ونه ویل شي چې برب الفلق فلق، یعنې په مخرج کې باید وښوري، ټکان ورکړل شي. قل اعوذ برب الفلق من شر. وګورئ دلته په من شر کې نون راغلی دی او د هغې څخه وروسته شین راغلی دی چې دلته باید اخفا وشي، غونه کېږي او د پوزې له پاسنۍ برخې څخه اواز راایستل کېږي. داسې باید ونه ویل شي چې من شر، یعنې اظهار باید ونه شي. لیکل شوی من شر دی اما لوستل یې د لیکل کېدلو په سر دی. من شر غلط دی. من شر او په شر کې به د را توری نری وایي، شر باید ونه وایي ځکه هغې زیر لري. که ظاهر لرلی من شر بیا مو ډک ویلی شوی، اما باید اوس ډک ونه ویل شي. ما ډک باید ادا نه شي ځکه الف همیشه نری ادا کېږي. ما خلق خا همیشه ډک ادا کېږي. خلق او د قاف په تیر کې به قلقله کوي. من شر ما خلق ومن شر. وګورئ دلته هم اخفا کېږي، نون ساکن دی او د هغې څخه وروسته د شین توری راغلی دی. که چیرې دلته د شین په ځای حلقي توری راغلی وای نو دلته موږ بیا اظهار کولو، یعنې بیا مې ویلی شوه چې ومن، اما اوس ومن نشي ویلی. اوس باید ووایو چې ومن اخفا وکړو، د پوزې څخه اواز راوباسو. شر په شر کې به هم ری ډک ادا کوئ. غاسق وګورئ په غاسقین کلمه کې غاین ډک ادا کېږي ځکه د هغې څخه وروسته الف هم راغلی دی او غاین خپل هم ډک ادا کېږي. یعنې که چیرې له ډک توري څخه وروسته الف توری راشي هلته د ډک ادا کېدو لوړه مرحله ده. غاسق په غاسقین کې د قاف توری تنوین لري، دوه زیرونه لري چې د هغې څخه وروسته حمزه راغلې ده. حمزه په حلق یا په سوني کې ادا کېږي. نو موږ د تجوید په درسونو کې دا ویلي وو چې که چیرې له تنوین څخه وروسته حلقي توری راشي هلته باید اظهار وکړو، یعنې داسې ونه ویل شي چې غاسقین اذا، بلکې باید داسې ویل شي چې غاسقین اذا، یعنې اظهار باید وشي. اذا وقب وقب کې هم په با کې قلقله کېږي ځکه با هم د قلقلې له تورو څخه ده. وقب باید ونه ویل شي. وقب دومره قلقله هم باید ونه شي چې هغه زور شي. وقبه باید نشي. وقب یعنې فقط د با په مخرج کې چې هغه په شونډو کې دی باید ټکان ورکړل شي د با مخرج ته.
ومن شر کې هم نون اخفا کېږي پکې ځکه د هغه څخه وروسته شین راغلی دی. شر النفاثات رین رویل کېږي ځکه زی لري او د هغه څخه وروسته لام راغلی دی، لام نه ادا کېږي. شر نه ادا کېږي ځکه چې نون شمسي توری دی، شمسي او قمري لام کومه دا ویلي وو. نون په توري کې باید تاسو یو الف یا د هغه څخه ډېره غونه وکړئ ځکه نون چې دی مشدد دی. مشدد میم او نون کومه دا ویلي وو چې که چېرې په قرآن کریم کې نون راشي مشدد وي یعنې شد ولري او میم راشي هلته باید موږ غونه وکړو یعنې له پوزې څخه اواز راوباسو. ومن شر النفاثات فی العقد. عقد کې به هم په دال کې قلقله کوي. ومن شر دلته هم اخفا کېږي. حاسد ح به سوني منځ کې وایي. حاسدین کې هم تنوین دی او د هغه څخه وروسته حمزه راغلی ده چې دلته هم اظهار کېږي. حاسدین غلط راځي. اذا حسد دلته هم دال کې به تاسو قلقله کوئ. راځم سورة الناس تاسو ته بیانوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق سورة دا هم په قل أعوذ شروع شوی دی چې په اعوذ کې به د حمزه او د عین ترمنځ تفسیر کېږي او قاف به ډکه ادا کېږي ځکه سوني او د ژبې په بیخ کې ادا کېږي ځکه د ډکو تورو له ادا کېدونکو له تورو څخه دی. برب الناس په برب الناس کې به را ډکه ادا کوئ او نون کې به تاسو حتما غونه کوئ یعنې له پوزې څخه به اواز راوباسئ. برب الناس نون چې دی شد لري مشدد توری دی. برب الناس. ملک الناس په ملک الناس کې هم نون چې دی مشدد دی او د هغه څخه مخکې لام راغلی دی. لام شمسي لام دی باید ادا نشي. ملک الناس باید ونه ویل شي. ملک الناس په نون کې هم باید غونه وشي. اله الناس. اله الناس هم نون مشدد دی او د هغه څخه مخکې لام چې دی هغه شمسي لام دی باید ادا نشي. من شر په من شر کې را باید نری ادا شي او په من کې اخفا کېږي. من باید ادا نشي. من شر باید وویل شي. وسواسل خناس خا ډکه ادا کېږي او لام چې دی قمري لام دی یعنې دلته باید لام ادا شي. اما په وسواسه کې هم لام قمري لام دی هلته هم باید ادا شي. من شر الوسواس الخناس. اما په ملک الناس کې لام نه ادا کېږي اما دلته په خناس کې لام ادا کېږي. سل خناس ځکه دلته لام قمري لام دی. الذي يوسوس په الذي کې به په لام باندې زور راوړی ځکه لام شد لري داسې باید ونه ویل شي چې الذي يوسوس في صدور الناس. صدور الناس کې به صاد ډکه ادا کوئ او ری به نری وایي ځکه ری زی لري. صدور الناس به نه وایي صدور الناس. من الجنة والناس په من الجنة کې به هم په نون کې غونه کوئ ځکه نون شد لري او په والناس کې به هم په نون کې غونه کوئ. من الجنة والناس. اوس غواړم دغه دوه سورتونه مو چې نن تشریح کړل تاسو ته ټول یو ځل تاسو ته تلاوت کړم چې زه څرنګه تلاوت کوم پام وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. دا د سورة فلق او سورة الناس د سورتونو تشریح چې هغه تجویدي مسایل مو چې بیان کړي وو هغه مو پکې تطبیق کړل. په نورو درسونو کې به زه تاسو ته نور سورتونه بیان کړم او ټول تجویدي مسایل مو چې ویلي دي هغه به هم تاسو ته زه تطبیق کوم. که ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو دوستانو ملګرو او خپلوانو سره یې هم شریکه کړئ ځکه په دې جاریه صدقه کې به هم تاسو ونډه واخلئ او ثوابونه به ترلاسه کړئ. که غواړئ نورې داسې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو زما چینل نقیب الله حبیبي سبسکرایب کړئ او د ټولو ویډیوګانو څخه ځان خبر کړئ. په پای کې کومه غوښتنه لرئ وړاندیز لرئ هغه هم زموږ سره شریک کړئ. او که غواړئ د قرآن کریم زده کړه په آنلاین بڼه د تکړه استادانو څخه ترلاسه کړئ نه یوازې د قرآن کریم زده کړه بلکې د دیني علومو زده کړه د پښتو ژبې زده کړه د دري ژبې زده کړه د عربي ژبې زده کړه نو موږ د تاسو په خدمت کې یو او کومه شمېره چې تاسو په سکرین باندې وینئ د دې شمېرې سره تاسو اړیکه ونیسئ په واتساپ کې او یا هم تاسو کولی شئ د دې ویډیو له لارې په چینل کې زموږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظریات مو غوښتنې مو له موږ سره شریک کړئ. په پای کې مو په الله تعالی سپارم چې چارې ولرئ.